ها اوس راشه فیوچر پرفیکټ ټینس لا. فیوچر پرفیکټ ټینس چې د هم سمپل دی، په دې کې هم دغه د ورب تھرد فارم چې دی هغه استعمالیږي. ټیک شو. اول تاسو راشه د ټرم ته وګورئ. د فیوچر مطلب څه شی دی؟ راتلونکی وخت یعنی مستقبل. او د پرفیکټ مطلب څه شی دی؟ مکمل. او د ټینس مطلب څه شی دی؟ وخت یا وخت. پر روان وخت کې چې به کوم یو کار مکمل شوی یي یا مکمل شوی وي، د هغې په باره کې چې موږ خبرې کوو نو د هغې دپاره به موږ فیوچر پرفیکټ ټینس استعمالو. ټیک شو. په سمپل الفاظو کې په خپل مایند کې دا خبره کېدی چې د پښتو د جملو په آخر کې به راغلی یي بیم، بیي، بیې یا بوي. چې کله د پښتو د جملو په آخر کې دا لفظونه راغلي وو، دا ورډز راغلي وو، نو پوه شئ چې دا د فیوچر پرفیکټ ټینس سینټنسز دي. د دې دپاره به موږ دا ټینس او د دې رولز چې دي هغه استعمالو. لکه د مثال په طور باندې که زه ووایم چې زه به کالج ته راغلی یم، نو با او یم نو فیوچر پرفیکټ ټینس. تا به فی سبمیټ کړي یي یا تا به فی سبمیټ کړي وي، نو با یي یا با وي. هغه به روټۍ خوړلې یي، نو با او یي. تاسو به انګلیش زده کړی یي، نو با او یي. هغه به انګلیش زده کړی یي. تاسو ګورئ که نه په ټولو سینټنسز په لاس کې با یم، با یي، با یې یا با وي دا لفظونه راغلي دي، نو دا د فیوچر پرفیکټ ټینس سینټنسز دي. اوس راشئ په دې ټینس کې به د ورب چې دی تھرډ فارم استعمالیږي. تاسو ته ما ویل دي که نه چې په پرفیکټ ټینسونو کې به د ورب تھرډ فارم استعمالیږي، نو دلته کې به هم د ورب تھرډ فارم استعمالیږي. زموږ سره به دوه هیلپینګ ورب چې دی هغه به استعمالیږي، یو دی ویل هیو او بل دی شیل هیو. چې کله د سبجیکټ په ځای باندې آی او وی دا راشي نو د دوی سره به شیل هیو استعمالیږي، او که چېرې د سبجیکټ په ځای باندې یعنی په دې ایریا باندې د آی او د وی نه علاوه باقي څومره هم ناونز او پروناونز رالو نو د ټولو سره به ویل هیو هیلپینګ ورب استعمالیږي. خو چې کله د سپیکینګ خبره راله نو بیا د ټولو سره ویل هیو استعمالوي. کلیر دی؟ اوس راشئ د ټولو نه اول به ولګوئ سبجیکټ، بیا به ولګوئ هیلپینګ ورب یعنی ویل هیو یا شیل هیو، بیا پسې ولګوئ د ورب تھرډ فارم او بیا پسې آبجیکټ. زه وایم چې ما به اوبه څښلي یي یا ما به اوبه څښلي وي، نو با یي یا به وي راغلی دی، نو کوم یو ټینس دی؟ فیوچر پرفیکټ ټینس. نو سو آی او چې کله آی راغی نو د آی سره شیل هیو هیلپینګ ورب، نو آی شیل هیو د ورب تھرډ فارم ډرنک او واټر، نو آی شیل هیو ډرنک واټر. دغه شانتي مونږ به اوبه څښلي یي یا مونږ به اوبه څښلي وي، نو وی شیل هیو ډرنک واټر. خو که چېرې زه صرف د سپیکینګ خبره کوم نو زه د دوی سره به هم ویل هیو ځله لګولی شم. هغسې یم آی ویل هیو ډرنک واټر، وی ویل هیو ډرنک واټر. سمپل. ټیک شو. اوس راشئ چې کله زه یم چې تا به اوبه څښلي یي نو یو، او چې کله یو راغی نو د هغې سره به هیلپینګ ورب ویل هیو ولګي، نو یو ویل هیو ډرنک واټر. دغه شانتې هغوی به اوبه څښلي وي، دی ویل هیو ډرنک واټر. پیشو به اوبه څښلي وي، کیټ ویل هیو ډرنک واټر. پیشوګانو به اوبه څښلي وي، کیټس ویل هیو ډرنک واټر. سمپل دی لکه؟ ویری ګډ. ښه ته به کالج ته راغلی یې، یو ویل هیو کم ټو کالج. تا به چې څښلي یي، یو ویل هیو ټیکن ټی. ما به روټۍ خوړلې وي، آی ویل هیو ایټن د میل. ما به ناشته کړې وي، آی ویل هیو ټیکن بریکفاسټ. کلیر دی ګلابه؟ اوکې. تا به فی سبمیټ کړی یي، یو ویل هیو سبمیټډ د فی. تا به انګلیش زده کړی یي، یو ویل هیو لرنډ انګلیش. سمپل دی او که نه دی؟ ویری ګډ. ښه اوس راشئ نیګیټیو سینټنسز له. نیګیټیو سینټنسز هغې سینټنسز ته وایي چې په کوم سینټنس کې نو، ناٹ، نیور راغلي یي نو هغې ته مونږ نیګیټیو سینټنسز وایو. په فیوچر پرفیکټ ټینس کې به تاسو لږ وانته کې احتیاط کوئ چې د ویل او د هیو په مینځ کې به ناٹ لګوئ یا د شیل او د هیو په مینځ کې به ناٹ لګوئ. یعنی ویل ناٹ هیو یا شیل ناٹ هیو
دا چې کله تاسو ولګوئ نو سنټنسز به نیگیټیو سنټنسز شي. ٹھیک شو؟ ښه اوس structure به څنګه دي؟ نو اول به سبجیکټ، بیا به بس یي will not have یا shall not have، بیا د verb third form او بیا object. چې زه وایم چې ما به اوبه نه څښلې نو څه I shall not have drunk water. او چې کله speaking کوم نو په speaking کې I will not have drunk water یا د دې نه هم شارټ I will not have drunk water. دا شانته هغوی به اوبه نه څښلې they will not have drunk water. تا به اوبه نه څښلې you will not have drunk water. پیشو به اوبه نه څښلې cat will not have drunk water. او پیشوګانو به اوبه نه څښلې نو cats will not have drunk water. اوس ته به کالج ته نه یې راغلی you will not have come to college. تا به چای نه څښلې you will not have taken tea. تا به کپړې نه وینځلې you will not have washed your clothes. سمپل دی لکه very good. ها اوس د دې نه بعد تاسو راشئ انټراګیټیو سنټنسز له. انټراګیټیو سنټنسز خو پیژنئ که نه ګلابه؟ هغه سنټنسز چې په هغې کې سوال شوي یي کوېسچن پکې شوي نو هغې ته موږ څه وایو انټراګیټیو سنټنسز. ټیک ده؟ په بورډ باندې اول لیکم بیا ایکسپلین کوو. ښه اوس راشئ تاسو د انټراګیټیو سنټنسز سټرکچر له. دلته کې به هم تاسو لږ احتیاط کوئ. د فیوچر پرفیکټ ټینس چې کوم انټراګیټیو سنټنسز دي نو په دې کې به تاسو اول څه وکئ اول به شیل یا ویل ولګوئ، بیا به سبجیکټ ولګوئ، بیا به پسې هیف ولګوئ. یعنی د ویل هیف یا د شیل هیف په مینس کې به تاسو سبجیکټ ولګوئ، بیا پسې د ورب تھرډ فارم، بیا آبجیکټ او په لاس کې ساین آف انټروګیشن. چې زه وایم چې آیا ما به اوبه څښلې یي نو څه شیل I have drunk water. آیا هغوی به اوبه څښلې یي will they have drunk water. آیا تاسو به کالج ته راغلي یې will you have come to college. آیا تاسو به اساینمنټ مکمل کړي یي will you have completed your assignment. آیا تاسو به انګلیش زده کړي یي will you have learnt English. نو چې کله جواب په یس کې دی جو yes I will have learned English او چې no no I will not have learned English. په دې کې څه ګران دی یار؟ بس دی ګلابه زمونږه ټینسونه چې کوم دي کوم چې د سپیکینګ در حده پورې په کار راځي نو هغه کمپلیټ شو. دا درې ټینسونه چې کوم دي present perfect continuous tense، past perfect continuous tense او future perfect continuous tense دا په سپیکینګ کې دومره زیات په کار نه راځي.